رسېدل روغتون کې ډېر تداوي مو وشوله. الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو. بس د ډاکټرانو څخه وګښته کوټې ته تللی یم، 2 ګښته کراچي ته تللی یم، تداوي مې نه ده سوې. نو زه د خپل افغانستان ډاکټرانو څخه خوشحاله یم چې نن مې 3مه ده. عملیات یې راکړی دی، عملیات مې کامیابه سوی. نو موږ اوس نن 3مه ده چې په خپل افغانستان کندهار ښار سیدال روغتون کې مریض راوړی دی، تداوي یې سوې ده، عملیات یې ور وکړل، عملیات انشاءالله کامیابه دي. زبیره شناره کې مې نه زبیره جلاله بیخي نه. زبیر احمده جوړ شوې د خیره د ډاکټر صاحب زه خوشحاله یم. دا اوس دغه ته سیدال روغتون ته چې رالم دلته دا تداوي وشوه. نو بیخي راچپه شو. نو بیا دې ځای ډاکټرانو پرسونال کور یې ودان زموږ سره ډېر همکاري وکړل. ډاکټر صاحب خپل مدثر صاحب و. زه جمعدین د زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه دا 7 کاله کېږي چې مریض وم. 7 ګښته کوټې ته تللی یم، 2 ګښته کراچي ته تللی یم، تداوي مې نه ده سوې. نو زه د خپل افغانستان ډاکټرانو څخه خوشحاله یم چې نن مې 3مه ده. عملیات یې راکړی دی، عملیات مې کامیابه سوی. امید نو خدای ته شته. و د ملا مورې مې بې ځایه سوې وې، نو اوس مې دلې تداوي کړې ده، کامیابه سوی دی. ما چې کوم مریض راوړی دی دا تقریبا 7 کاله کېږي چې مریض ولو. نو بیا موږ 4-5 ګښته پاکستان ته وړي دي، کوټې ته، د هغه نه بعد بیا 2 ګښته کراچي ته وړي دي، خو تداوي یې مطلقاً هم نه ده سوې. نو موږ اوس نن 3مه ده چې په خپل افغانستان کندهار ښار سیدال روغتون کې مریض راوړی دی، تداوي یې سوې ده، عملیات یې ور وکړل، عملیات انشاءالله کامیابه دي. موږ د دې سره ډېر شکرګزاره یو، ډېره مننه ځینې کوو. موږ ته 100% راغلي دي، که نرسان دي که ډاکټران دي، موږ ته راغلي دي، موږ پر مریض باندې پوښتنه کړې ده، تداوي یې په ډېر معیار سره کړې ده. زما زوی داسې یو 4-5 ورځې در مخه داسې یو حمله پر ولاړه، تب و ځیګر و ستونی یې ډګر تخته و، د وینې مکروب بیخي لوړ شدید لوړ ته ختلی و. نو بیخي راچپه شو. نو بیا دې ځای ډاکټرانو پرسونال کور یې ودان زموږ سره ډېر همکاري وکړل. ډاکټر صاحب خپل مدثر صاحب و. نو زموږ مریض یې تداوي اعلان کړي. اوس شکر الحمدلله جوړ شو، راپورته سوی دی. خیر سره نن ماښام ته به انشاءالله خارج کړي. نوموړی ناروغ چې الیاس جان نومیږي، نو د خپل پلار لخوا دلته راوستل سو. مریض شدیده تبه درلوده او همدارنګه ومیټینګ یې درلوده یا په اصطلاح خواګرځی درلوده. مریض د میننجایټس اعراض علایم یا په عامه اصطلاح کې چیرې ووایو چې میکروب دماغ تللی. نو نن انشاءالله 5مه ورځ ده چې مریض تر تداوي لاندې ده. نو مریض ښه نتیجه وښودله. نو موږ انشاءالله هر وخت د خپلو هیوادوالو په خدمت کې یو. تکلیف مې دغه و، دا چې راولم بیا چې مخکې رالم ډاکټر هرات دغه صاحب ته نصرت صاحب ته عبدالواحد نصرت صاحب نو پرون یې عملیات راته وکړ. انشاءالله موږ تداوي یې وکړله. موږ د ډاکټرانو سره ډېر خوشحاله یو. سیدال روغتون کې ډېر تداوي مو وشوله. الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو. بس د ډاکټرانو څخه خپل هېواد څخه چې بل ځای ته معنا نه انتقالي. زبیره شناره کې مې نه زبیره جلاله بیخي نه. زبیر احمده جوړ شوې د خیره د ډاکټر صاحب زه خوشحاله یم. دغه زما زوی دی مریض دی، برابر د 12 کالو دی. نو کراچي کې ته مې بیولي وروره، مصرفونه مې کړي و، لاهور ته مې بیولي و، کابل ته مې بیولي و، دلې مې بس ډېرو ډاکټرانو ته راوستلی و. خدای پاک جل جلاله دغه ډاکټر صاحب بس لاس پورې د خیر کې علاج یې وسو. بس دا دې اوس هم د مالک دی څنګ ته مې ولاړ هر څه په غوږو اوري. نو د 12 کالو دی برابر 80% یې نه اورېدل، په یو غوږ 80% نه اورېدل، په یو غوږ 70% نه اورېدل. ډېرو سره په تکلیف و. زه دغونې خوشحاله یم چې ولته اوس د خوشحالۍ دا خبرې مې ګرده یېري. زه ستا ته څه ووایم، دغونې خوشحاله یم. دغو تعلیم ته خوشحاله یم. په آینده کې چې ورور ده څخه یو شی جوړ شي. ډېر ستړی دی، ډېر تکلیفونه ده مې شیر کړي وو دغه مریضۍ څخه. بس دا مې کورواله ده، دا مشکل د ملا درد یې درلودی، د ادامه درد و، د لاس درد. بیا غزني ته تللی یم، کندهار ته تللی یم، خو دا اوس دغه ته سیدال روغتون ته چې رالم دلته دا تداوي وشوه. اوس حالات انشاءالله ښه برابر ده، نه لاس درد کوي، نه پښه درد کوي، نه ملا درد. زه ډاکټر میرویس امید د جراحي اعصاب متخصص او طبي علوم ماستر. نوموړی ناروغ چې
د 3 کالو رامخ په دې خوا د ملا د درد د رسته پښې د درد څخه شکایت درلودی. کم تشخیصیه معایناتونه او عکسونه چې دوی سره ورسره وه هغه چې موږ مطالعه کړه ومو کتله، په هغه کې دا معلومه شوله چې د ملا رګونه یې بند دي. نو بیا هم دا تصمیم پر ونیوی چې طبي تداوي یا دوایي تداوي کمه نتیجه نه ورکوي. بهترینه تداوي د جراحي تداوي ده چې باید د ملا عملیات ورته وشي او کومه رګونه چې بند دي هغه ورته خلاص کړو. او مریض خوشبختانه خپل په پښو باندې ګرځي، کم درد شکایت نه لري، زخم یې ښه وچ پاک دی او مریض چې دی رخصتېدلو ته آماده دی تر څو خپل کور ته ولاړ شي.